د زرغون بابا کلا دا کلا شاوخوا 2.5 کاله قدامت لري. دا کلا د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ په اندړو سیمه کې موقعیت لري. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغه کلا خټه یا خاوره له ډېرې لرې سیمې څخه د اوښانو په واسطه راوړل شوې. د هغه تاریخي کلا او یادبود ده چې د زرغون بابا په ژوند او د ده په ویاړ او د ده په قیادت جوړه شوې ده، او موږ ځوانانو یا دغه سند و سال خلکو ته دغه تاریخونه سومه په سومه په تقریري لحاظ پاتې دي. د دې خټه چې دا خاورې چې دا د تقریبا له 15 کیلومتره پورې د موږ د سړک خوا د 15 کیلومتره تقریبا دا خاور راوړل شوې ده او راوړل شوې په اوښانو باندې ده. بیا دلته چې پخه شوې ده دا دونه اندازې پورې دا خټه پخه کړې ده چې بیا به دا تلله دا به بیګا چې په خکړه و به تلله بیا به هغه شرشری دی وبو ته کې خدله بیا به سبا لغنه راخستله کبي چې ته کمبوت کړای او نور به پخوله او کبي کمبوت نه وکړای بیا به پخستري واله. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د زرغون بابا تاریخي کلا لیدو ته ورغلي. دوی وایي چې دا کلا د بهرنیو یرغلګرو سره د جهاد په وخت کې کارول کېده. زیاتوي دا تاریخي کلا به د دغه ولایت په تاریخي ابداتو کې ثبت او وخت نا وخت به ترې لیدنه کوي. و دا یوه تاریخي ساحه ده، دا موږ را سره ثبتوو، د دې په رابطه باندې موږ ټول معلومات راټولوو او دا به انشاءالله د وخت موږ د دې کلا څخه هم څارنه کوو هم به یې ساتنه کوو. د زرغون بابا تاریخي کلا چې د سیمې اوسیدونکو د خپلو پلرونو له ژبې د زرغون بابا په نوم یو بډای او شتمن جهادي مشر ته منسوبوي. زیاتوي چې دا کلا زیاته مخینه لري او له بهرنیو یرغلګرو سره د مبارزې لپاره جوړه شوې.